دا عاشورې میاشت ده. زمونږ پښتانه اردو والا او فارسی والا ټول ورته عاشوره وایي او په عربی کې ورته محرم وایي. د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده، لکه څنګه چې انګریزي کال د جنورۍ نه شروع کېږي، دقسې اسلامي کال دا د محرم نه شروع کېږي. نو دا د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده محرم. عربی کې ورته اشهر حرم وایي. هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او د هغې میاشتو بعضې خاص احکامات هم شته. نو په هغې کې لومبۍ میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ ده چې هغې ته د دې میاشتې لسمه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په احادیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خو دا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض وه، بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریشو عربو به په دې ورځ روژه نیوله او غلاف د بیت الله به یې بدلاو. کیدی شي چې دوی د اهل کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا عاشورې ورځ بهتره ورځ ده، نو دوی پکې د بیت الله غلاف بدلاو او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبۍ په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې شریفې ته هجرت وکړ، نو په مدینه کې یهودیان اوسېدل، نو یهودیانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ده او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او د هغه ملګري، مونږ خو را لاندې کړو، لاندې کېدو والا یو. الله وی کله اس فکر مه کوئ، هغې تاسو نشي را لاندې کولی، زما طاقت تاسو سره نه. قوم موسی علیه السلام ته ووی ته خو پروا نه لاره لاړه، چې کومه اصله لار د هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې، ته خو ته په اوبو رالې. وایي بس ما ته هدایات هم دغسې دي. په اوبو ورغې، الله څوکم بحر قلزم ډېر غټ دریاب دی، ما لیدلی، زه ورته تللی، لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کونټۍ دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کونټۍ دریاب او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وته. چې دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو، نو دې کې فرعون راغی، پې ور ګډ شو. قوم ته وایي وبلیده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای وي، انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای. نو دا ما ته وشلېده، یو پروټوکول هم ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې ورننل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته د حیواناتو لم خدای یو شعور ورکړي. نو جبریل علیه السلام په یو طریقه اس ور داخل کړ، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریاب. هلته د موسی علیه السلام سره د قوم ووته او دوی را د دریاب په منځ کې چې موسی علیه السلام ته الله وفرمایل وی دا کونټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب دې کونټۍ یوسه، نو دریاب یو بل سره وجنګېد، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیه السلام سره د ټول قوم خدای، دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ، او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، یهودیان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیه السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روژه نیسو د شکریې د وجې نه، چې زموږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ سره زموږ د مشرانو، زموږ د قوم او زموږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي، هغې خدای پاک غرق او تباه کړ. نو موږ د شکریې د وجې نه روژه نیسو. نو دا خبره خو د یهودیانو وه، خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ
او بیا یو ټکی او فرمایا وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علیه السلام تابعداري خوښه د مو حقدار تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو خو عزیر علیه السلام ته خدای وایي او د خدای زوی ورته وایي او سجدې ورته کوي تاسو مشرکین یې نو موږ د موسی علیه السلام رښتونی تابعدار یو نو چې تاسو نیسئ نو موږ به نیسو نو امر بثيابه نو علما لیکي داوما مخکې به در هجرت نه مخکې نیولا نو صحابه ته حکم وکړو یو اقر وجو اقص جاری وساتي روز افضل ده او دا خبره معلومه شوه چې دا دونه برکتي ورته د بخاري شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن یې خدای تباه کو نو د مسلمان د پاره دا د خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان د پاره دوی به خوشالي داده چې داغه دشمن داغه پړوان دی خدای غرق او تباه دا روزه همیشه رسول الله مبارک نیول بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض شو چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ ویو رمضان روزه فرض شوه نو د عاشورې روزه دغه فرضیت منسوخ شو که څوک نشه ډېره ښه د ثواب دی پکې او که نه نشه نو څه ګناه پکې نشته مخکې فرض او سنت شوه مرتبه اعلان شو نو صحابه به بیا د روزه نیول تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفات پورې د روزه نیول او د وفات ته مخکې بیا فرمایل لا ان بقيت الى قابل فآینده کال ته پاتې شم لا اسومن التاسع نو زه به سره نه هم روزه نیسم د دې وجه علماء لیکي چې आवाज په لسمه ورځ د څوک روزه نه نیسي يهوديان په دې ورځ روزه نیسي نو هغې سره تشبیه نو نه هم دې سره مرګري کنه هم ني نو یو لسمه دې سره مرګري او بعض عالمان وایي چې کوم د يهوديان نه لکه د په وطن کې نشته نو که یواد لسمه هم نسی نو تشبیه پکې نه راځي نو خیر دې جایز ده که څوک پته مکروه وي تحریمي نه وي تنزیهي وته وي نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به دته وي اره طالبانو خبره ده کنه که څوک سبا لسمه ورځ در دې میاشتې یوازې مروجه نسی نو خیر خو غوره داده که نن چا نیولي او سبا یې مروجه کړي خو ډېره ښه ده او که نن چا نه نیولې نو سبا د خالي او د اتوار 2 ورځې دې بیا ونیسي بهتره ده صدقه بهتره که نن چا نیولي نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی آینده کال پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسم هم لسمه هم نهمه خو هغې آینده کال پاتې نه شو نو که نن چا نیولي نو سبا دې ونیسي خبره خلاصه شو او که نن چا نه نیولې نو سبا دې ونیسي ورسره دې یو لسمه د اتوار ونیسي د دې روژې فضیلت څه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روژه ونیوله وی د الله نه پوره امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیاني د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي د یو کال نو د مارونو زنانو ته هم دا خبره ورسوی ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې که نن یې نیولي سبا دې ورسره ونیسي که نن یې نه نیولې نو سبا او بله ورځ 2 دې ونیسي که طاقت یې نه خیر د سبا د خالي نیولی شي دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو د دې ورځې یو دویم فضیلت دی ایو حدیث درته ما ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن کان فیه کلام په دې حدیث بعضې علماو څه خبرې کړې دي او بعضې علما د حدیث ته ضعیف هم بلکې اکثر علما ورته وایي خو خیر خبره د فضیلت ته او زموږ علما لیکي چې فضایلو کې ضعیف حدیث هم د هغې باندې عمل مناسب دی چې بنده وکړي حدیث الفاظ څه دي حضور پاک فرمای من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال وی چې څوک د عاشورې پر ورځ په خپل بال بچ باندې اهل و عیال د په کور کې چې کم خلک دي او دی ول عموما ډوډۍ اغي باندې فراخ روزي خوړه نو وسع الله عليه سائر سنته نو راتلون کې غون کال بدل خدای پاک فراخ روزي ور اوس ګوره لګلان په حدیث پوي کې فراخ روزي وته فراخ روزي څه ته وای لکه نور کله د پکور کې یو روټه پخوله چې بچو گزاره کوي نن 2 پخې کا نور کله سلور پخوله چې بچي گزاره کوي نن 15 پخې نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخوله او ترکاری ستن وسر خیر د فراخه کله ګروزي روجي موجي مور سره پخې نور کله به خالی روجي پخوله نن لګه فراخي په غوخه پکې واچي دې ته فراخي و دا نه چې ډېر قیمتي ډوډۍ په خوري حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ په خورا حدیث کې دا نشته چې ډېرې پیسې ولګاو نه فراخه پختو لفظ د تاسو په خپ ويږي یعنی تاسو روټه بچوله ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوډۍ کم شو نور را بابا روجي خو خلاص شو نور را
بیبي دا غوښه خو خلاصه شوه نوره را چې هغې پریمانه وخوري پښتو کې ورته پریمانه پلاستیک شو خبره که یو سړی و یاره د فراخي دې ته وایم چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله نن ورسره میوه م ورکړو نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله یا په هفته کې به په یو ځل خوړله او دې ځل په 2 کیلو غوښه وخورم او دې ځل به 2-3 سیزونه پاخه کم او په بچو به وخورم لا ښه خبره ده اوس خو خلکو ته اسانه ده اوس خو پرجونه درکاره ماشاءالله ډک پراته اوس خلک چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته سنبال کې ویښېږي نو په شریعت کې منع نه دي صحابه به هم غوښې وچولې خو هغوی به ورسره بل چل کاو هغوی به د قربانۍ غوښې 3 حصې کړې نو یوه حصه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له بله به یې په میلمنو خوړه یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له او بله حصه به په خپله خوړه نو هغه به زر نه خلاصېده ګډار به وګڼ به یې لالو مالدار به وخان به یې لالو نو اوچه به یې کړه نو سنبال به یې کړه بیا به یې وروسته خوړه نو که هغه خپله یوه حصه ته سنبالی سنبالولی شي خو تاسو مونږ خو هغه خپله نه د فقیرانو حصه هم سنبالو د مسکینانو حصه هم سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکي په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې او چې تپوس کې دا مې شورې له ساتلې ده هلکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانۍ غوښه تا شورې له ساتل دا شورې نیت پکې مه کوه هسې که ساتې ساته نو خیر فرج به الحمدلله ستاسو لبریزي لبریز نو په بچو یې وخورئ غوښه پې وخورئ ښکلې روزي بچو له ورکې او دا ورکوي خلک دا روجه څوک نه نیسي خو دا کار کوي ځکه ما نه اکثر خلک دا تپوس کوي یاره دا تپوس کم خلک کوي یو 2 کسانو دا ټلیفونو کې یا 3 وایي هغه روجه به کله نیسي لیکن د شلو نه زیاتو خلکو د دې میاشت په شروع کېدو دا تپوسونه شروع کړي دي چې مولوي صاحب هغه چې پراخه روزي ورکوي هغه کمه رواز ده او بچو له چې پراخه ډوډۍ ورکوي هغه کمه ده معدې کې یو کال پراخي ده او نو ځکه د دې تپوسونه کوي او د دې تپوس نه کوي چې روژه کله ده ځکه هغې کې یو کال ګناه معاف کېږي نو ګناه ته خیال نشته چې معاف شي او د کال پراخي ده نو دې مار تپوس کوي اب چېرته چې د رجب د زبرګې په میاشت راشي یا د شعبان راشي هم دا خلک وایي هغه پراخه روزي چې د هغه په 10 ورځ والا کې ده مونږ د خدای بنده دی کې نه دا په عاشوره کې ده نو دا بس لازم ملزوم هم ګورې نه ګڼه چې خامخا داسې ده خامخا نشته یو بهتر کار دی کړي او که ښه کړي ونه کړو نو هېڅ هم نشته لازم به عاشورې دا به نه وایي چې عاشوره دې ته وایي چې بچو له به خامخا ورکوې مستحبو کې دا شی نشته چې خامخا به خو خبره ده په بچو فراخه روزي وخورئ نو آینده یو کال به له خدای روزي فراخه کړي او روژه ونیسئ د یو کال د روژو ثواب به د خدای پاک درکړي انشاءالله العزیز زما وروڼو اوس په دې ورځ باندې بعضې خلک د عاشورې په ورځ ځي مقبرې ته دا پکې نشته په شریعت مقبرې ته هر وخت تللی شي هغې کې دا تخصیص نه شي چې د عاشورې به ځې دې کې ثواب ډېر یا د عاشورې په ورځ مړو ته فایده ډېره نه دا پکې نشته ټولې ورځې یو برابر په نورو ورځو هم تللی شي په دې هم تللی شي په بل ور دې ورځې تخصیص په نه کوي چې په دې ورځ به او په دې ورځ خلک لاړ شي پخوا خو دا رواج شکر دی ختم شو عالمانو دا خلک پوه کړل نو د خلکو ذهنونه کولاو شو پخوا به په دې ورځ باندې خلک مقبرې ته تلل نو په قبرونو به یې په اوبه به یې ځان سره وړي په منګو کې او په کوزو کې پخوا دا په دغه کولرې مولرې نه وې نو په دې قبرونو د پاسه به یې اوبه اچول مونږ به وایي ما اچوې وایي نه که نه حسن حسین دواړه یادوي لکه حسن مسلسله یادوي وی حسن حسین تږي وفات شوي دي نو د اوبه اچو نو هغوی هلته تږي وفات دي په کربلا کې او اوبه دلته د بشیرجان په قبر اچوي بشیرجان خو تږي نه دی مړ او که ته په بشیرجان په قبر اوبه واچوې نو خدای شته کړه د خولې مبارکې ته ورسي دلته په مړ یا چې نو هغه خو هغه اوبه راکاږي هغه خاورې خبره خلاصه ده نو ستا مړي ته نه رسي نو هلته به هغوی ته او حسن حسین نه دي په دې ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی ښه دویم به څه قانونو مسور به یې یوړل او دا دایلونه به یې یوړل او په قبر به یې واچوي دا نشته په شریعت کې که ته خامخا حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول غواړه نو هسې یو مسلمان له تږي له اوبه ورکړه جوس پې وسکا او دا لغله یو 2 کیلو والا چې کور یې پاخه کړي مسور والا یو 2 کیلو والا چې کور پاخه کړي غوښه والا چې کور پاخه کړي او دا نیت وکړه چې خدای را دې ثواب د رسول الله مبارک هغه نیازبین او مبارک نوسي حضرت حسین ته ورورسي نو دا یو فایده شوه نو چې په خاورې واچوې څه فایده ده مارغانو ته مچولی شي په یو ځای کې مارغانې ور واچوه ښه خبره
او مارغانو له خدای روزي ډېره ورکوي مسلمان غریب فقیر لا ورکا هم د دې ورځې تخصیص په نه کوي چې خاص په دې ورځ هغې ته ثواب رسي او په بله ورځ نه رسي هر ورځ که ته خیرات وکړې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نو سیته ور وبخې نو فایده ده پکې نو دا په قبرونو دا شی اوس خو خلکو ختم کړه خو پخوا به صاحب دا شورې پر ورځ دا دنیا به روانه وه دې قبرونو ته لالتې کوي او یو بل رواج و شکر دی ختم کړه هغې ته به یې شګلولې بګلولې وي شګلولې بګلولې به یې ویلې ماشومان هلکان او جینکۍ به نو پشکري کې به رحیل کېښاوه رحیل به کېښاوه رحیل به کولو نو چې رحیل کولو کې نو څلور پرې جوړې شي نو دا به پشکور کې پشکري کې کېښود او په سر به کېښود او په کورونو کې به ګرځېدې شګلولې بګلولې ته نور څه ټکي و ما نه هېر دي نو خلکو به هغې له څه شی ورکاوه چا به غنم ورکول وایي دا د حسن حسین برخه ده نو پشکري کې به یو ځای کې به هغه څلور کوره جوړ شي چې راهیل کولاو کې یو ځای به جوارو بل ځای به غنم خلکو ورکول بل ځای به ګوړه ورکوله داسې نور هغه وخت چې کوم څیزونه دا ټول ماشومان به د سار نه شروع شو تر غرمې پورې او تر مازدیګره پورې په دې کورونو به ګرځېدل شګلولې بګلولې نو خلکو به هغې له څه شی ورکاو نو یې دا د حسن حسین برخه ده خدای ته وګورئ د حسن حسین برخه دونه معمولي شی نه دی د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه یو ګډه لال کوي ثواب مې غي توبه یو غوی لال کو ثواب مې وتوبه نو سوال پکې خلک په کوڅو کې بګردي دا په شریعت کې نشته او خیرات د خاص ورسره تعلق نه لري هر وخت کول شي دریم یو رواج امون ماشومان هغه دریم رواج د مشرانو ته بیان دا شورې پشپه بخل کو ډنډې برا په هوا کې وشته یاد لکه ډنډې به جوړې د ټوکړې نه او هغه به د خاورو په تیلو کې لمدې کړې او اور به ورته ورته کړه ابې وشتې به ټوله شپه به دا ډنډې وشتې وی دا شورې شپه دا به په دې موږ ماشومان په دې ډاګونو کې پخوا خو ډاګونه ډېر اوس خو ټول ډاګونه ختم شو خلکو ونیول نو پخوا به په دې ډاګونو کې دا شی وشته دا ډنډې لوی جشن به و د شپې ټوله شپه به دا ماشومان بارو دا سړي به بان او دا ډنډې به بره وشتې شکر دی هغه رسم هم ختم شي او یو بل مو ما ته یادي ځکه یې درته وایم کوټې ته به خلک وختل نو دواړه لاسونه به د کوټې چت نه راوبرل او حسنه درزه داسې څه ټکي به وي نو ای حسنه درزه او کوټې له ما یې دا جوړ په یزید د دې له نام لکه دا رواجونو پخوا علم کم و دمارونو شکر دی علم زیاد شو پار کور کې خدای عالم پیدا په هر محله کې خدای یو دو عالمان پیدا او پخوا په جماعتونو کې زاړه امامان به غریبانان صرف قرآن به زده کړي داسې علم نو ډک دا اوس ته کم علم او ښکلي درانه علما موجودو خو کم و هغه اوس شکر الحمدلله علم زیات شو نو خلک پوه شو او په عقل هم خلک پوه شو نو دا رواجونه ختم شو نو اوس د عاشورې څو خبرې شروع چې تاسو یې کوئ یو روژه او په روژه مې پوه دویم په دغه ورځ باندې خیرات په دغه ورځ باندې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړل دا مستحب عمل دی دا به په عاشوره کې کوئ که خیري انشاءالله العظیم دا دې میاشت کې یو ډېر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره چې د هغه نوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ډېر محبوب بچی و داسې ښکلي بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچی چې زما په ښکلي پیغمبر ډېر ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه حدیث هغه الفاظ درته ووایم یو بیبي راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له او پیغمبر علیه السلام ته وایي وی صاحب یو خوب مې ولیده او ډېر خطرناک خوب مې ولید وی ستا د وجود نه مې یو غوښه را پرې کړه او زما په خپل غېږ کې ځولی کې واچو نو حضور پاک ورته فرمایي رأیت خیرا وی تا خو خشته خوب لیدلی دی انشاءالله او بیا څه وایي تلد فاطمه انشاءالله غلاما یکون فی حجرک وی د فاطمه به بچی کیږي او ته به د دیتوب خدمت کې ستا غېږ کې به راغورځېږي
دا خو ښکلی خوب دی. نو فولدت فاطمة الحسین فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اقص